معزز سامعین کرام، نن تاسو ته د سحر یو مختصر علاج خیمه چې دغه علاج سره هر قسمه سحر هغه ختمیږي. او نن سبا اکثر خلقو ته دا وهم وی، دا وسوسه وی چې یاره ما باندې سحر شوی دی، چارا باندې جادو کړی دی او چارا باندې کوډی کړی دی. نو یاد ساتئ مسلمانانو ورونو، د سحر د فکولو د پاره، لری کولو د پاره قرآن عظیم الشان کی بہترین علاج موجود دی. او دا قرآن عظیم الشان د روحانی او جسمانی تمام امراض د پاره شفا دا. الہ العالمین فرمائی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. نو قرآن عظیم الشان د هری بیماری علاج او شفا دا. کچاته دا پتو لګی دا او علامات محسوس کل چې په د باندې سحر شوی دی، کوړی شوی دی، جادو شوی دی، قرآن عظیم الشان کی یو آیات دی، هغه ته آیت الکرسی ویل کیږي. او دغه رنگي سلور سورتونه دي چې د هغه په سر کې قل راځي. آسان طریقې دا ده، د بیرو 50 پاڼې برا واخلي، یو ځل با آیت الکرسی وي، یو ځل با سورۃ الکافرون، درې ځل با سورۃ الاخلاص، یو ځل با سورۃ الفلق او یو ځل با سورۃ الناس. د دې تلاوت بو کی او هغه پانو باندې به دم کی شف یا کف بوي. شف من شافی او کف من کافی. بیا دغه پانی به روزانه د دینا د سحر په ټیم کې او دانې راخلی او هغه به یو دوه کانو کې میده کې او بیٹا کی، بیا به یو ګلاس اوبو کې واچي. د هغه ګلاس نه با 3 ګوټه اوبو اوس کې او باقی اوبو با یو بالټي کې واچي او هغه بالټي باندې به غسل وکړي. مسلسل دا عمل و ورځې جاری اوساته. اخیری ورځ باندې به اته پانی پاتش او ماغه اته واړه استعمال کا. د رب ذل جلال جل جلاله په فضل سره د سحر چې څومره اثر وی، د جادو د کوډو چې څومره اثرات وی، الہ العالمین به ختم کی. دغه رنګي هر ماسختن هر مسلمان تا نارینه وی که زنانه وی دا پکار دی چې د آیت الکرسی تلاوت کیا. خود دې تلاوت په دې طریقه باندې پکار دی. په آیت الکرسی کې لس وقفونه دي، لس ځای پکې ودرېدل دي. حضرت ان شاء الله اخره کې وېما په هر وقف باندې ودرېګم، تاسو باغه طریقه م یاد کړئ. پدې کې نه هم وقف چې کم راځي ولا يؤوده حفظهما. دغه یو وقف چې کم دی ولا يؤوده حفظهما، دغه کلمات دا به 41 ځل وي او بیا بوي وهو العلی العظیم. د دې په برکت باندې ان شاء الله العزیز د هر قسم سحر او جادو و په امن کی، د هر قسم د غل او ډاکونه و په امن کی، د هر قسمه حاسد او کینهګر و په امن کی، د هر قسمه شریر او د هر قسمه فاسق او فاجر او ظالم انسان نبت په امن کی. نو دې طریقې سره وایا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم
له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. دغه لس وقفونه پکې دي، هر وقف باندې بودريږي، یو ته طوالی کلی بل ته جیم لیکلی، وقف مطلق او وقف جائز په دې ټولو باندې به ودريږي، وقف بکی او دغه دې ته چرو رسیدي نه هم وقف تا ولا يؤوده حفظهما. نو دا وقف با دغه کلمات با 41 مرتبه اوه ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما، چې کله 41 مرتبه دا کلمات برابر شو بیا به اوه وهو العلي العظیم. آیت الکرسی دلته برابر شو، سر ته ورسیدا، آیات کمپلیٹ شو، مکمل شو. بیا دې کې دا طریقم شته چې خپل بدن باندې شوف کی یا پلاسونو باندې شوف کی او دا لاسونه دې ټول بدن باندې راکاږي، دا کرنګي په کور کې هر طرف ته شوف کی. د دې په برکت باندې به ان شاء الله د هر قسمه شرورونه، د هر قسمه حادثاتونه، د هر قسمه مشکلاتو د حاسدینو نه په امن او امان کی.